دا هم سورة الکافرون سورت چې دی دا مکیی دی. الله جل جلاله په مکه معظمه کې نازل کړی دی. شپږ آیات لري دا سورت، شپږویشت کلمې لري او 94 حرفه پکښې کې دي. او په فضیلت کې د دې سورت مبارک چې راځي، نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې به اوه شوته طواف وکړي پر خانه کعبه شریفه باندې، نو بیا 2 رکعاته واجب د طواف کول کېږي. یو د احرام 2 رکعاته چې هغه سنت دي، یو د طواف 2 رکعاته دي هغه واجب دي. نو په اول رکعات کې به قل یا ایها الکافرون شریف سورت وایه، او په دوهم رکعت کې به قل هو الله احد شریف سورت وایه. او دا هغه رقم دا ټول امام مسلم را نقل کړي دي، ترمذی، نسائی، ابن ماجه ټول را نقل کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې 2 رکعات سنت د سهار به ادا کوله به په اول رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل، او په دوهم رکعت کې به قل هو الله احد شریف وایه. او دغه صورت بیا 4 واري ویلې، دا د قرآن د مکمل ختم سره معادل دی په ثواب کې. لکه اذا زلزلت الارض چې موږ وویل هغه 4 واري ویلې د قرآن د ختم سره برابریږي. د قل یا ایها الکافرون شریف صورت ویل 4 واري لکه قرآن شریف ته ختم کی. او بل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وای کم وخت چې خپل ځای ته ورسې او ته بېدېږې نو قرار ته شروع که قل یا ایها الکافرون. دا صورت مبارک ووایه ځکه چې دا براعت دی د شرک څخه، بیزاري ده د شرک څخه. او دغه رقم نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به دا ویتر چې موږ کوو په اول رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلى شریف صورت وایه، په دوهم رکعت کې به بیا قل یا ایها الکافرون شریف صورت وایه، او په دریم رکعت کې به قل هو الله احد شریف صورت وایه. او شان نزول د دې صورت مبارک دا دی چې د مکی شریف کفار به دا مشران دنیادار دا نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، لکه ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، امیه ابن خلف. والراسه موږ تاسې به صلح وکړو، یو کال به موږ ستا د خدای پاک عبادت کوو، ستا د دین پیروي به کوو، یو کال بیا ته زموږ د دین پیروي کوه. نو که زموږ په دین کې خیر و هغه به تا ته لاس ته درسي، که ستا دین کې خیر و موږ ته به هغه په لاس کې راسي. نو الله جل وعلا شانه دا آیات مبارک نازل کی، رد دې کفارو یې په وکړي. قل ورته وایه او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې یا ایها الکافرون ای کافرانو لا اعبدو زه عبادت نه کوم مطلق د هغه شي چې تاسې عبادت کوئ چې هغه اصنام او اوثان دي. په هیڅ حال کې د حالاتو زه عبادت کوونکی ستاسو د الهو نه یم. لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نه کوم د هغه چا چې تاسې عبادت کوئ. اولا نه یاست انتم تاسې عابدون عبادت کوونکی ما د هغه چا جل جلاله اعبدو چې زه عبادت کوم. نو تاسو خو هم پر شرک باندې یاست، شرک کوئ. نو زه هیڅ کله ستاسو د الهو عبادت نه کوم. اولا انا عابد زه نه یم عبادت کوونکی ما د هغه شي عبدتم چې تاسې عبادت کوئ. دا تاکید دی. ولا انتم او نه تاسې عابدون عبادت کوونکی یاست ما د هغه اعبدو چې زه عبادت کوم.
نو لکم تاسو لره دینکم دین ستاسو دی چې هغه شرکیات دي بې حجته بې دلیله د ځان څخه جوړ سوي بتان تاسو د هغه عبادت کوئ ستاسو لره هغه ولی دینی او ولی ما لره به دیني هغه دین زما دی چې هغه د یوه الله جل جلاله عبادت دی چې زه د خدای پاک په بندګۍ کې زه هیڅ چاته هیڅ شي ته شرکت نه ورکوم. نو د دې د قسم څخه په قرآن عظیم کې نور ځایونه هم راځي وان کذبوک که چیرې دوی ستا تکذیب کوي فقل لی عملی ما لره زما عمل دی ولکم عملکم ستاسو عمل دی انتم بریئون مما اعملو تاسې بېزاره یاست د هغه څه چې زه عمل کوم وانا بریء مما تعملون او زه بېزاره یم د هغه څخه چې تاسې عمل کوئ. سورة یونس 41 نمبر آیات. نو ځکه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې د اسلام او د کافر په ټولو شانو کې دې سره بیل دي. لا یتوارث اهل ملتین شیء دوه ملته خلک چې یو مسلمان وي بل کافر دا میراث نشي سره وړلی میراث کې لا سره ختمیږي په هیڅ قسم د دې خپله د ستا خپله ده هیڅ قسم د دې دوستي د دې میراث د دې دا هیڅ شی دا نه سره کول کیږي. اختلاف د معبود دا نه کول کیږي د یو رب جل وعلا عبادت په څوک کوي نو هغه چې مؤمنان دي اخو عبادت الله جل جلاله کوي وحده لا شریک له یوازې چې خدای پاک لره شریک نشته. او دوهمه طریقه چې د اخو غیر الله عبادت کوي د بتانو و اسنادو خدای پاک ته شریک نیست د ملائکو عبادت کوي د ستور عبادت کوي د اور عبادت کوي نو دا ګر د باطل ملتونه دي دا باطل دي. نو هر نوع د کفر چې ده هغه د توحید سره په ټکر کې ده. مسلمان کې هیڅ قسم کفري خوی و عادت و فکر دا به نه وي جمع که څوک جمع کوي په ځان کې راولي دا ډیر زیان دی د دې کس دپاره. لکه څنګه چې کفار د مسلمانانو ښایسته خویونه هغه اصلي خویونه هغه معقول خویونه په ځان کې نه راولي هر شی چې مسلمانان کوي دی نه نو مسلمان به هم د کافر هیڅ عمل په خپل وجود په خپل ځان کې نه راولي. لکه دی چې زموږ خط سیر ته د دین د اسلام هیڅ عقیده نه لري مسلمان به د کفر هیڅ خط سیر ته عقیده نه لري بلکې په داسې سترګه به ورته ګوري او دغسې هم ده لکه کوشنیان چې هلته ناوکۍ کوي بازۍ کوي کله یو ناوي کله بله ناوي کله امانۍ جوړوي کله مردکي کوي کله بجلي کوي دا نو کله بقا لري او دا کله یو اصلیت لري او دا څه فایده لري بې فایدې شیان د کفارو ټوله خط سیرونه داسې رقم دي چې هغه بې فایدې دي بازۍ دي بې بنیاده دي بې دلیله دي بې حجته دي. نو مسلمان به هیڅ کله د دې ډول ته نه غورځي او نه به د دې کې اشتي ورکوي دستي الله جل جلاله را د دې وکوي چې او نبي علیه السلام مبارک جدي تا ته وایي چې یو کال به موږ یو کال به تاسې یا داسې نه ده. لکم دینکم ولی دین دین ستاسو خپل دی ولی ما لره دین زما دی چې هغه دین د اسلام دی زه به پر دغه لاره باندې سم او ستاسو لارې چې دي هغه مبغوزې لارې دي هغه بې بنیاد و بې حجته لارې دي نو پر هغه لاره باندې موږ نشو تللی. نو دغسې قسم چې په دې به دغه صورت څخه چې دا براعت د شرک و د کفر پکښې کې دي نو چې سړی ماښام بیدېږي دا ووایي دا ډېره ښه خبره ده. حتی که سړی کفري ملک ته ځي هم دغه صورت به ډېر تلاوتوي چې په خوله و اقرار د براعت ثابت وي د شرک او د کفر څخه. او بل داسې دی چې خدای پاک فرمایلی دی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار تاسې میلان مه کوئ هغه کسانو ته چې دوی ظالمان و کافران دي بیا به مو اور د دوژخ مس ورسیږي تاسو لره. نو علما لیکي وایي که کفارو په کاچوغه خوراک کوئ تاسې مه کوئ که هغه لوړ کښېنستل په چوکۍ کې تاسې مه کښېنئ که هغه پر میزو خوراک کوئ تاسې مه کوئ دا د دوی جبابره و خویونه دي. تاسې پخوا پر ډول خپل سرخان هوار کړي لاسونه پرېولئ ښه خپله ډوډۍ خورئ څنګه په موږ کې دا خپل رواج را جاری کړی دی په ټولو هوټلو کې په میزو کې ډوډۍ یادې خورو اسونه طریقه را صفات
میلان مو هغه ډېر خلک یې په کاچوغه خوري، په چوکۍ کې خوري، پر میزو یې خوري. دا یو د هغه رقم موډ و پیشین هېڅ کله د دې خچ سیر به پر موږ نه تېلېږي، د دې موډونه به پر موږ نه تېلېږي. نو دا چې دوی هغه خواته میلان کوي، فتمسکم النار. په ټول دنیا کې دوی کوښښ کړی دغسې خلک جوړ کړي دي، پتلون دی، نیکټایي دی، هغه پر خپل دغه باندې. خو دا بیا هم عملي شیان دي. د عملي شیان کله کله به هغه زړه ته سرایت کوي، نو بیا عقیدهیي چې ورسره خراب شي سړی، بیا یې کار خرابېږي د دې سړي. که یو څوک وي چې دا خو غلط کار کوم، غلطه ده، موډ و پیشین د کفارو دی، خو زه پر پښیمانه یم. خو دا یو لار ده. عملی کار فاسد دی، اعتقادي بیا سم دی. او که اعتقادي ورسره خراب شو، دا نو بس بیا بربادېږي سړی، دا خرابېږي. اعتقاد به سړی د کفر هېڅ شي ته نه لري، باور به سړی د کفر په هېڅ خبرو په هېڅ تګلاره باندې نه کوي. نو ځکه چې په هغه کې خیر نشته. چې هغه وخت څخه د آدم علیه السلام څخه کوم چې کفار دي، هغه دشمنان د مؤمنانو دي. نو دشمن هیڅ کله سهولت، استراحت، اطمینان، سکون، ښه ژوند دا د مسلمان دپاره نه غواړي. نو مسلمان به هم د دې په دغه خوشو وعدو باندې نه خطا کیږي. نو لکم دینکم ولی دین، زموږ خپل دین دی چې دین د اسلام دی، ستاسې خپل دین. نو دا هغه وخت دا بیا وایي منسوخه سوی دی دا صورت مبارک په آیاتو سره د تورې، چې اوس نو بیا داسې نصف دی نه خلاص چې تاسې خپل دین موږ خپل دین، یا خامخا به په اسلام ننوځي یا به جزیه قبلوي. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول